ملا یعقوب مجاهد وایي چې له پاکستان څخه د هر افغان ملکیت او د پیسو پوښتنه کوم. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ملا یعقوب مجاهد وایي چې له پاکستان څخه د هر افغان د ملکیت او پیسو پوښتنه کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد وایي چې پر پاکستان غږ کوم چې زموږ پر افغانانو نور ظلم ونه کړي. ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې پر پاکستان بیا هم غږ کوم چې د افغانانو شخصي مالونه او د هغوی ملکیتونه ورڅخه وانخلي. د نوموړي په وینا چې دغه کار د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی، که بیا هم پاکستان داسې کوم عمل ترسره کړی نو په ټول توان به یې پوښتنه کوي او مخه به یې نیسي. هغه زیاته کړه چې د دې سربیره له افغانانو سره بېلابېل ظلمونه، خصوصا په دروازه کې د افغان کډوالو سره ډېر ظلم کیږي چې پاکستان یې باید ژر تر ژره ودروي. هغه د ګواښ په توګه زیاته کړه چې پاکستان که افغانان راباسي نو د عزت په چوکاټ کې دی وباسي، خو ظلم او بې عزتي دی نه کوي. پاکستان دې دومره څه ورته وکړي چې سبا یې د ریبلو توان ولري. ښاغلي ملا محمد یعقوب مجاهد زیاته کړه چې پاکستان چې اوس مهال څه روان کړي د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي او حالات ورځ تر بلې خطرناک لوري ته بیایي. ملا محمد یعقوب مجاهد وویل چې پاکستان د افغان مهاجرین په اړه ډېر بې انصافه او یو اړخیزه پرېکړه وکړه چې موږ ورسره هیڅ موافق نه یو. نوموړي په وروستیو کې زیاته کړه چې اسلامي امارت او افغان ولس د راستنېدونکو افغان کډوالو په خدمت کې دي، د هغوی ژوند او اقتصاد ته به هیڅ ډول مشکلات نه جوړیږي. ملا محمد یعقوب مجاهد داسې مهال پاکستان ته ګوتڅنډنه کوي چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت کونسل وویل چې پاکستان د افغان تجارانو پانګې او بانکي حسابونه کنګل کړي دي او په بډر باندې هم له افغان کډوالو سره بد چلند کیږي.